السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ملګرو څنګه یې؟ خدای تعالی دې وکړي چې ټول به روغ جوړ یاست او د صحت په جامو کې به اوسئ. ملګرو راځو د سحر الکلمات شپږمې اوومې برخې ته. شپږ برخې موږ مخکې جوړې کړې ولې، نو بیا هغه نه وروسته څو مصرفیتونه ولو او چینل نو ویډیو مې نه ده پورته کړې. نو فلحال موږ نه هغه ویډیو چې ده دغه چې ده څه شي ده پروژه چې وله مخکینۍ هغه له موږه حذف شوې وه، ډیلیټ شوې وله، لرې شوې وه. نو هغې مطابق مو بله جوړه کړه، یو څه تغیرات شته پکې، خو نور ټول هغه ده. یوازې دغه لوګو بدله شوې ده، یو څه نور شیان هم بدل شوي دي پکې. دغه لوګو نو یو څه شیان پکې بدل شوي چې دغه عکسونه هم بدل شوي دي، نور نو ټول هغه ده، هېڅ تغییر هم نشته پکې. نو راځو اوومه برخه کې به موږ بله صفحه جوړه کړو تر څو دغه چې ده څنګه شي پکې وګورو، دا لیکنې پکې وګورو. نو راځو دلته ورته لیکم چې ویو. ښه، تاسو به ورته ور ولیکئ دغلته. لومړی به تاسو لینیر ایچ دا راواخلئ، ایچ ټو پرین. د هغه څخه وروسته به د دې لینیر فیډینګ 0 کړئ. بیا هم بله لینیر. د هغه څخه وروسته به تاسو راسئ 15 په اندازه باندې دغه هغه چې دا موږ جوړ کړی ولو مخکینی دغه کې، دا به تاسو راواخلئ. هغه مخکینی ویډیوګانې تاسو باید وګورئ. یو دانه د هغه څخه وروسته به تاسو بیا یو ټیکسټ ویو دغه راواخلئ. بیا له هغه څخه وروسته بل دغه 15 اندازه هغه باندې ټیکس ایمیج څو دانې به راواخلئ، یا دغه راواخلئ، 4 دانې راواخلئ. 4 دانې به انشاءالله چې بس وي. بیا دغه چې دلته به راسئ دغه وایټ یو کړئ د دغې ټیکسټ ویو او ایمیج ټو پرین سینټر ورنیټر سټر ورټیکل یې کړئ، دغسې منځ ته یې راولئ. دغه له هغه څخه وروسته به راسئ د دغې لینیر رنګ چې ده دا به داسې کړئ له پورته دغسې او د دې بولډ او رنګ یې سپین کړئ. اوس نو راځو تاسو بل دغه ځای څخه ایمیجونه راواخلئ، عکسونه. زه راځم یو څو دانې رااخلم ورو ورو. ښه، نو ما دا یو څو دانې دغه راواخیستلو عکسونه. زه راځم دغه سپین دغه څخه. لومړی به تاسو دلته ایډیانې ورته انتخاب کړئ. زه د ایډي ورکوم کافي، دغه ټولو ته به ایډیانې ورکړئ. دغه ته هم او دغه ته هم مثال د ایمیل. نو دغه ته هم ښه ده، خیر ده، خو هغه نه لري. دلته به راسئ، زه عکسونه ورته دغه چې دي ما رااخیستي هغه ورته انتخابوم. او دا هم دلته به تاسو دا خالص دا ورته انتخاب کړئ. دا هم د ایمیل او دا هم د شیر او دا هم د کاپي. راځو ته دې ته مابین به څه فاصله ورکړئ. مثال زه درته وایم چې دغه طرف دې هم 15 ولري او دغه طرف هم، او دغه دې هم یا دغه دغه طرفه 15 او دغه طرفه. ښه، اوس به راسئ دغه ته به هم آیډي ورکړئ. دلته زه ورته لیکم چې ټایټل. له هغه څخه وروسته ملګرو تاسو به راسئ دلته به یو دانه یوه شی ملګرو دا به ورټیکل کړئ. ټیکسټ ویو لینیر به راواخلئ او په لینیر کې به دغه وکړئ، چې کېږدئ دغه ټیکسټ ویو او په دغې کې به بله هم پسې کېږدئ. اوس به دغه ښي طرف ته راولئ، رایټ. دلته مثال زه ورته لیکم چې لیکونکی او سایز یې هم نصور غټوم 14 بولډ به یې کړئ. څه به سټایلش کړئ، په دغه ځای ته به راسئ، نه دغه ځای ته دغسې، او رنګ یې دغسې کړئ. بیا هم راځو دغه به لږ 14 کړو او رنګ به یې دغسې کړو او بولډ نه ده صحیح، همداسې صحیح ده.
راپسې دې ته به څه فاصله ورکړي له هر طرف څخه. له هر طرف زه 5 فاصله ورکوم دغسې. د هغه څخه وروسته به راسئ دې ته زه آی ډي انتخابوم دغه ځای ته. ټول ته به آیډیانې باید ورکړي. اوس نو بیا راځو دلته یو بله لینیر را اخلو. میچ ټو فرین په دې کې دا یوه لینیر سکرول ویو داسې او د دغې بلې لینیرې پیډینګ 0 کړئ ورته. ښه دا چې کله سیو ورکړو دې کې به ټکسټ ویو کېږدئ میچ ټو فرین او دا به همداسې منځ ته نه بل سر ته به یې راولئ. نو دلته به تاسو د دغې لینیرې 5مې لینیرې ته به یوه آی ډي ورکړئ. زه مطلب آی ډي ورکوم د ټکسټ ویو په نوم سره او دې ته هم فاصله ورکوم له هر طرف څخه څو 8% 8 دې دی څنګه فاصله ولري او د دې دا سایز 14 نه 14 او رنګ یې داسې کوم. نو له هغه څخه وروسته به تاسو راسئ ون کریټ برخې ته. ویو برخې ته به راسئ. دلته به تاسو دغه راواخلئ. دلته زه اوس ورته انتخابوم لومړی څه شی لومړی دغه ورته انتخابوم. دلته دغه لینیر کوم چې دا اوس موږ ټکسټ ویو په نوم سره راغلی دا ورته انتخابوم. دلته ورته لیکم چې 20% او رنګ دې سپین وي. سپین رنګ دې څنګه یې دی دې ولري او دغه کوډ به راواخلئ د بلاک او دلته به دغه ورته انتخاب کړئ ټکسټ ویو دغه په نوم آی ډي سره 10% به دا ورته دغه کړئ. د هغه څخه وروسته به راسئ دغه به ورته انتخاب کړئ. دا لینیر څلرمه کافي کړئ او دلته پکې کېږدئ لینیر څلرمه چې هغه ورته لینیر څلرمه دغه ده. دلته هم لینیر څلرمه ورته انتخاب کړئ. د هغه څخه وروسته ملګرو د دې رنګ سپین کړئ دغسې او رابسئ دغه برخې ته. لومړی زه دغه ځای ته دا کار سپارم. دلته به راسئ کله چې دلته راغلئ دلته به تاسو راسئ. امکان لري ملګرو موږ په مخکینیو ویډیوګانو کې ځینې کارونه پاته سوي په دغه پروژه کې نو تاسو د هغې ویډیوګانو مطابق کار هغه کړئ اجرا کړئ نه دغه هغه ته مه ګورئ دغې پروژې ته. دا پروژه موږ کې امکان لري کومه نیمګړتیاوې وي خو د هغې پروژې عمل موږ په دې ویډیو کې هغه کوو. امکان لري یو څه د ډیزاین دغه پکې پاتې خو تاسو د هغې ویډیو ډیزاین اړوند ورکړئ. دلته به تاسو راسئ دغه ټکسټ ویو دلته بیا راسئ او انټینټ کمپوننټ به جوړ کړئ. انټینټ کمپوننټ چې کله جوړ کړو ښکته به راسئ او د انټینټ کمپوننټ دا بلاک دغه دا به انتخاب کړئ. دلته به دا انتخاب کړئ او دلته بیا دغه او له هغه څخه وروسته دغه بیا به ویو برخې ته راسئ. تر ټولو ښکته به راسئ دا بلاک به راواخلئ. دلته به تاسو راسئ دا به کافي کړئ دغسې بیا هم کافي کله چې کافي کړو راسئ دلې به یې کېږدئ دا به لرې کړئ. د هغه څخه وروسته به دا کافي کړئ دلته دا کافي دلته دا هم دلته اوس کلیان ورته ولیکئ. مثال زه ورته لیکم چې ټایټل دلته هم ټکسټ دلته هم ریجسټر لیکونکی او دلته به دا لومړنی کارت ورته انتخاب کړئ دا به دلې کېږدئ او رابسئ اوس دغې برخې ته ون کریټ برخې ته. دلته به تاسو ویو برخې ته راسئ دغه ویو دلته به دا ورته انتخاب کړئ او دلته به سر برخې ته راسئ دغه کلي بلاک به راواخلئ. دلته به کلي کومه چې تاسو موږ په مخکینۍ برخه کې ورته انتخاب کړل د ټایټل په نوم سره به تاسو دلته ورته ولیکئ او بله هم د ټکسټ په نوم سره وه هغه او بله هم چې وه دلته به هم ټکسټ انتخاب کړئ. ټکسټ څه هماغه بله زه ګورم دغه ټکسټ ویو څلرمه هغه ده دې ته به آی ډي ټکسټ ورکړئ او دا به هم دلته ورته انتخاب کړئ ټکسټ او دلته هم لیکونکی نو رابسئ دا به دلته به لیکونکی ورته انتخاب کړئ. دا کلیان باید دلته ورته انتخاب کړئ. نو راځو اوس کاریالونه وګورو چې کار کوي که نه. نو راځو ملګرو ګورئ اوس دلته راځو په دغه ځای باندې کلیک ورته کوو. کلیک مو وکړو
نو موږ کار چې ده فلحال دغه ته سپارلی و، دغه ته نه. ملګرو ګورې زه بیا هم وایم زمونږ په دې لینیر نه په دې پروژه کې امکان لري لا تېرې پروژې نه چې کوم موږ ویل مال موږ حذف شوي ده یو څه تغییرات پکې وي، یعنې څه زیات تغییر پکې ولري، خو نور نو ډیزاین کې به تغییر ولري، نور نو هغه کار د نور نو کومه غلطي نه ده پکې شوې، خو تاسو د هغې پروژې مطابق کار ورته وسپارئ او تېرو ویډیوګانو کار ورته وسپارئ، دې ډیزاین ته مه ګورئ، په هغه ډیزاین کار وکړئ او د دغې ویډیو چې کومه نن موږ جوړه کړله دغه هم په دغې پروژه کې وکاروئ. راځو په دې چې کلیک ورته کوم. ښه ملګرو دلته یوه شېبه ملګرو دلته کوم دغه پکې اوس شاته ځو یارې دغې برخې ته راځو د لیست دغه ځای ته ښه ملګرو موږ دلته دغه پکې غلط کړي دي د لیکونکي په جای مې دلته ټکسټ یو آی ډي انتخاب کړی تاسو به داسې وکړئ دا به راداسې کوئ دلته او دا هم دلته او دا به هم دلې کېږدئ چې لیکنې سره دغه زه بیا رانوم راځو بیا کلیک کوو ادارې بیا دا دلدارې سم شولو ملګرو او دلته د لیکونکي دغه چې ده دغه دا تسه ده دا هم ګورو چې ولې تسه ده راځو دلته به تاسو راسئ دغه ځای ته نو دلته یوه شېبه زیارې ګورم چې د لیکونکي برخه ولې تاسه ده دلته به راسئ تاسو یو برخې ته ښه نو راځو دلته به تاسو راسئ د عادي لیکنې ښه نو ملګرو کومه ستونزه ته صبر زیارې ګورم چې څه کیسه ده بیا دلته یې راځو ښه نو ملګرو یوه شېبه ښه نو ملګرو دلته په دغه ځای کې غلطي ده دلته موږ دا کلیک کې غلطي وله دلته موږ د ریټر په ځای باندې ریټر ورته لیکلی و نو دلته به دا آر ورکړئ ورته به انشاءالله کار سم شي اوس یې رانه وګورو چې کار کوي که نه ښه نو دغه د ټولو کار وکړو لیکونکی هم پکې راغی دغه هم دغه نو راتلونکي ویډیو کې به انشاءالله ملګرو موږ دغه لیستو ته هم کار وسپارو او یا به هم دغه بټنونو ته کار وسپارو په راتلونکي ویډیو کې نو تر بلې ویډیو پورې ښه وخت ولرئ خدای په امان او هو دې پروژې د بلې پروژې څه فرق شته ملګرو یوازې په ډیزاین کې نور نو کار هماغه کار ده ورته ځکه چې موږ سره مخکینۍ پروژه حذف شوې وه نو د هغې مطابق مو د هغې په رنګه مو دلته بله جوړه کړه دغه که څه موږ له ملګرو غوښتنه کړې وله چې موږ ته پروژه جوړه کړئ که تاسو جوړه کړې د هغې پروژې مطابق خو ملګرو جوړه نه کړه نو موږ خپله داسې پروژه جوړه کړله چې د هغې په رنګه ده نو کارونه عملونه ټول د هغې هغه چې د یوازې ډیزاین کې په دغه ځای کې لږ تغییر شته دغه عکسو کې په دغه بلاو کې نور کوم هغه نشته او امکان لري په کلیانو کې هم تغییر وي او په دغه صفحه کې هم امکان لري لږ تغییر خو هغه بیا تاسو په خپله سره کومو تېرو ویډیوګانو کې موږ څنګه جوړه کړې د هغې مطابق یې جوړه کړئ او یوازې دا ویب صفحه چې کوم موږ اوس جوړه کړله هغه د هغې پروژې په رنګه جوړ کړئ نور پروژه کې موږ هر کار استعمالوو د دغې ویډیوګانو کې تاسو په خپله پروژه کې دغسې کار استعمال کړئ لکه څنګه چې موږ په راتلونکو ویډیوګانو کې استعمالوو تر نورو ویډیوګانو پورې ښه وخت ولرئ د خدای په امان